اوس یو بله فتنه راوتې دغه کردي صاحب ملا علي کردي پېژنې که نه دا دغه چوف والا سرکار رور دی دویمه نسخه یې ده وایي چې دی چاړهګانو دی ړنده او دی دا کوي دی دغه کوي د عربو علماو پرې خبرې کړي دي دې سعودي عرب کې نیوی شوی و دلته مدینه کې دا قصه سټارټ کړه ته خو دا خیال و چې دا هم کسې دغه قصو ولی دي بوی تو خی علاج یې ولی وکړو واپس یې ولی کړو حیران یم زه دې بعضو خلکو ته چې یو سړی ورته قرآن او حدیث بیانوي د هغه سره طبیعت به نه لګي چې یو سړی دا قصې کوي دا دروغ دا بس هغه پسې به روان د الله نه یره پکار دی او د هرې خبرې تحقیق پکار دی هر اواز کوونکي بسې مه ځه د ځان نه یې معه مه جوړوه عقل استعمالوه قرآن او حدیث ته ګوره چې څه یو سړی راغی وایي زه چې ما لړانده راولي سترګې به کار شروع کړي او ما له کاڼه راولي غوږونه به کار شروع ته به روان شي ته خو د دې سړي اصل نسل خو وګوره که نه دا سړی عالم دی که نه دی دی که عالم دی دی د کوم ځای نه فارغه دی د ده عقیده څه ده د ده منهج څه دی د ده څه مطلب دی څه مطلب دی که نه ورځه پسې څه خیال دی نو تحقیق کوئ وروڼو ټولو ته زما دا نصیحت دی زما ګورې په دې خپلو پښتنو باندې خصوصا او بیا عموما په ټولو مسلمانانو باندې دا زړه سوځي ځکه موږ دا قسمه خبرې کوو یعنې که هر قسمه ملا دی که قبوري دی او که صوفي دی او که هر څوک دی زموږ ورسره څه ذاتي دشمني خو نشته چا سره خو خبره دې دپاره کوو چې چېرته زموږ د دې مسلمانانو د دین خراب نه شي چېرته عقیدې خرابه نه شي چېرته منهج ګډوډ نه شي د هغې دپاره دا خبره کوو نو الله دې زموږ د ایمانونو د عقیدو حفاظت وکړي